دا خبره کوم چې الحمدلله په مجموع کې څه یادونه وسوه د ټولو نهادونو د اصلاحاتو کچه الحمدلله ډېره ده. ټول قدرمن مسؤلین صاحبان د تقدیر وړ دي، الله پاک د ټولو څخه راضي سي، او خاصتا هغه ملګري چې نن به دې ته تقدیرنامې ورکول کېږي د دې د پوهنتون د ښه ځلېدلو په خاطر باندې هغو ته خاصه مبارکي وایم. او دا په اسلام کې یو اصل هم دی، تشویق د یو چا د ښو اعمالو قدرداني، دا اسلامي اصل دی، قرآني اصل دی. الله رب العالمین ډېر ځایونه د ښو اعمالو په مقابل کې مسلمانان تشویق کړي دي. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزکاة فاعلون. ګوره قد افلح المؤمنون، کامیاب دي مؤمنان، هغه مؤمنان چې په لمانځه کې خشوع کوي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. دلته صفات راځي چې د خدای بندگان چې دي هغه خلک دي چې په مځکه کې ډېر په تواضع په عاجزي رفتار لري، او په مکالمه کې چې کله د کمزوري سړي سره مخ شي په سلامتیا ځان ځینې خلاصي، او د الله پاک په دربار ته پر لمانځه باندې تهجد باندې ولاړي، او د جهنم څخه بیریږي، او اسراف نه کوي، په انفاق کې میانروي کوي، او یوازې د الله پاک عبادت کوي، قتل د نفس نه کوي. نو په پای کې د آیات کریمه وایي اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیة وسلاما. نو دا تقدیر د رب جل جلاله په کتاب کې هم راغلی، د ښو اعمالو په نتیجه کې د جنت وعدې، د ښه زندګۍ وعدې، د الله پاک د رضا وعدې راغلي.